الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. راغلي یو اسلام آباد ته او اسلام آباد کې چې کوم دی نو بیا لیک ویو پارک کې ولاړ یو. کوچنی اختر دی او د کوچني اختر ورځې شپې دي. خلک ډېر ګڼ شمېر تعداد سره د ملک د مختلفو سیمو نه راغلي دي او دلته د اختر خوشحالیانې د اختر نه پس چې کوم هغه میلې ټیلې او بیا ورسره چې کوم د پارکونو ته خلک مخه کوي، دغسې خپل ځان له چې کوم دی نو انټرټینمنټ پیدا کوي، ځان له خوشحالیانې پیدا کوي، واړه راولي ورسره چې کوم دی هم د کور چې څومره هغه فیملیز دي هغوی ته هم چې کوم دی نو په کالو سر کې اکثر له چکرې نه ورکوي. نو بیا دغه ورځ دغه موقع چې کوم دی نو همدې دپاره چې انسان دی خپل کور والا ته هم ټایم ورکړي. کور والا ته ټایم ورکولو همدغه هڅه ده چې هغوی وګرځوي وغیره وغیره. دې نه علاوه چې کوم مونږ زمونږ همزولي چې کوم هلکان دي هغوی هم په دې کوچني اختر باندې هڅه کړي، بلکې پیله نه یې پلانینګ کړی چې مونږ به مختلف سیمو ته به چکر لځو. نو همدغه د چکر دپاره داسې ځایونه وټاکي، هغې کې هم اسلام آباد ته هم پکې چکر لګوي. اسلام آباد سره خواوشا سره څومره نور هم داسې مري هم داسې په دوو ګامو کې مري هم پرته ده، ورسره مارګله ده، ورسره داسې نور داسې تمنیکو هم مخامخ ته. خو بهرحال داسې ده چې راغلي لیک ویو پارک ته. د لیک ویو پارک کې چې څومره پښتانه راغلي، زموږ چې کوم پښتانه وروڼه دي هغه دي که د لر نه راغلي که بر نه راغلي، هغوی سره به ګپې شپې لګو چې هغوی څنګه طریقې سره موج مستي کوي، اختر یې څنګه تېر کړو، روجې څنګه تېرې کړي، پس د هغې نه د اختر د خوشحالیانو نه څنګه طریقې سره مزې اخلي. چېرته مه ځئ، ما سره اوسئ. دې کتونکو یقینا څنګه چې د لیک ویو پارک ته راغلو او دلته چې کوم دی نو را سره ګڼ شمېر تعداد سره پښتانه را سره ولاړ دي او پښتانه هم چې کوم دی نو هېچا نه کم نه یو، مونږ هم موج مستي کوو او دلته چې کوم دی نو چکر دپاره راغلي، سیل سپاټې دپاره راغلي، دوی سره لږې شانتې ګپې شپې لګو، لږ به یې څېړو هم. د اختر مخه ده او اختر مخه کې چې کله چیر چاړ کېږي خیر دی بخښنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې ښه دی؟ ښه یې جوړ یې. اختر دې مبارک چې تا یې مبارک شه وروره. خیر مبارک وایي چې څوک پیل اختر مبارکي ورکړي او بیا لږ کشر وي نو بیا خو عیدي هم جوړېږي. ولې نه ولې نه وروره حق ده دی که نه چې درله در یې کړو، نور ښه خو یې که نه. خیر مننه کوم. ورور مې کوم ځای نه راغلی دی، ولې راغلی دی او څه له راغلی؟ پنډۍ له راغلي یو، پنډۍ نه راغلي یو دلته ګرځېدا ته، نو انجوای کوو بس راغلي یو. وګرځېدې؟ وګرځېدو. نه اوس به ګرځې؟ نه وګرځېدو خو پسې ګرځو به هم ووتل ماښام. پسې ګرځو، دا لفظ لږ داسې پسې ګرځو، چکر پسې ګرځو. او چکر پسې ګرځو، نورو پسې داسې بعضې پکې لږ داسې خواږه شي، زیات خواږه شي. خواږه ډېر شي او پکې خواږه ښه نه بهرحال چا وکتې چا ولیدې څنګه چلو لږ دا انجویمنټ راته ووایه ته انجویمنټ دپاره راغلی خپل مول د خپلوان هم دلته ډېر کسان دي، ډېر مول د مونږ په خپله تقریبا پوره ګروپ راغلی یو. خپل سړی څوک نه ته هم راغلی داسې وایي؟ بالکل دغسې ده. نور خو دا پښتنو کې دا کار ښه دی چې بیا یو بل صحیح کړي نو بیا وایي چې کښېنه اوبه در باندې وڅښو او دغه چای شربت یخ مخ تپوس وکړي. داسې ده. ډېره ضروري خبره ده چې اوس توب مې ول د تا نه هم پوښتنه وکړه چې څه درله راوړم. نور دا خو د پښتانه اختر دې څنګه تېر کړو، اختر دې څنګه ومانځه؟ ډېر ښه ډېر ښه تېر شو، ډېر ښه. پرون مونږ د ناران نه راغلو، نور نن د سهار ډایرکټ دلته راغلو. دلته هم موسم ښه دی خو ناران لږ زیات یخ و. هلته ډېر یخ و. ولې ممبل یم ځان سره وړې که باران و په نمایي کې راوغښتېدو ډېره. خوشحاله اوسې. یو بل ملګری را سره ولاړ دی، دې سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. انداسه منداسه یې ډېره ماګي جوړې برابرې. کوم ځای؟ وزیرستان. او جی دنداسه دې لګولې د کوم ځای نه دې راوړې دنداسه؟ وزیرستان والا ده. وزیرستان خپله دنداسه؟ وزیرستان خپله دنداسه ده. شعوره ده؟ مشهوره زبردست. یو خو بې رنګه دنداسه یو رنګ والی. نه دا رنګ والا. او رنګ والا ښه نه وي، زنانه لږ رنګ والا زیات ده. دا څه له راغلی دلته؟ بس موږ دا جوین ته راغلي، بس ډېر زبردست مزه کوي، رش ډېر زیات دی، خواړه ډېر زیات دي، خپل خپلوان ټول سره راغلي دي. ډېره زبردست خبره. وزیرستان نه موږ راغلي، بس دا انجوای چې ملوا دې ځان سره راوړې که نه؟ بس وزیرستان شتور راغلی؟ نه راوړی مې سامان در سره راوړی دي، ډېر زیات کسان د وزیرستان څه مشهور دي ځان سره راوړي؟ وزیرستان انګور ډېر زبردست انګور دي. بلا سفر دې خراب شوي به نه؟ نه بس وزیرستان چې کوم زبردست شی دی خو چېرته خرابېږي، وزیرستان ډېر وزیرستان دی. بیا خو درنه انګور به خورو که نه؟ انشاءالله زبردست. کله دې کال لکه نه بل کال؟ بس سره روان کال ته تا باندې روان کال تا ځان سره مې راوړي، زما زړه دې خوشحاله. دلته کسان شته چې اوس یې ته راوړي. هو نو اختر دې وزیرستان کې تېر کړ؟ نه بس اوله ورځ وزیرستان کې مې تېره کړه، پرون مرې ته لاړې،
اوس بیا دلته اسلام آباد کې دا لیک یو پارک یو پارک دا فیصل مسجد وګوره د مانکو داسې انجوی مه کوم یو ځای درته زیات خوند درک مرې په مرې ډېر خوند درکو نیو مرې نیو مري پکې پهله ځل مې نوم واغېسته دا پتریاټ نه ده دا هټې ته تللی بره خو یخني ډېره زیاته یې واوره موري ډېر زبردست پرون ډېر زیات باران و ډېرې ماړې خو دې نه یې خوځېدلې نه نه ډېر زبردست مزه وه مزې دې واغېستې زبردست خوشحاله شو السلام علیکم لالا داسې غمګین دی السلام علیکم تاسو وعلیکم السلام څنګه یې روغ ښې خیر دی شکر استاد جوړې په خیر الحمدلله ته د کوم ځای پېښور او جاو ولې راغلی چکر له راغلی یو که نه کوم چکر له راغلی چکر روجې مو ونیوې او دای نه پس الله پاک را باندې یو خوشحالي راوسته هغه چکر کې رالو تر خوشحالۍ کې راغلی سر خوشحالۍ کې رالو دغسې وایه که نه ته خو چکر له راغلی یم صحیح ده اختر خوشحالۍ کې راغلی او جاو نو مزې دي وکړي که نه او الحمدلله ډېرې مزې مو کې ډېرې مزې مطلب څومره مزې یاره بس یاره ډېرې مزې مو کې تا ته به اوس زه څه ووایم نورې مزې هم کوه خوشحال آباد اوسې په خیر هلکه بورۍ څه ته وایي ها بورۍ څه ته وایي ما بورې چې څه ته وایي نو هغې ته تم وایې که نه تا وایي چې بورۍ مزې مو کې ما دا لفظ را باندې داسې دغه ولګېدو که نه بورۍ خو مونږ توړې ته وایو غټه توړه ها مونږ یې بیا سوتلي بورۍ ته وایو بورۍ د بورې بورۍ واقع د کلو بورۍ نه کلو بورۍ او سوتلي بورۍ کوم ځای نه راغلی مونږ د دغه ترنول نه راغلي نول نه دا ترنول خو دا دی مړه دغه نږدې ځای نه راغلي که نه راغلی نه به ته دلته یې بس په منډه راغلی یم منډه راغلی خپیا بله راغلی هغه خپې بله راغلی اختر دې څنګه تېر کړ اختر مې والله په مزو کې تېر کړی دی څه مزې یو داسې مزه راته ووایه چې هغه دې ښه ډېره مزه یې او درته یاد هم ده نو بس څه مزه به درته ووایم چې بس چاسې ګرځي دغه یې مزه ده چا نه دې واغېسته چا له دې ورکړه دا مونږ خو بس یې غټ شوي مړه مونږ ته څوک دي غټ خو نه مړه داسې لوړ شوی یاستې دا مړه لوړ شوی یاستې ما ها ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې دا ملګري څېړي او دا یو بل ورته السلام علیکم بس صحیح دی څنګه یې ورور زه بیمار اختر دې مبارک بیمار نه ولې بیمار خبره نه شي کولی سلام مې واچو وعلیکم السلام سلام خو ګوره یو انسان یو مسلمان سلام وکړي نو بیا جواب ورکول فرض وعلیکم السلام بیمار یې نه جوړی ٹک ٹاک دا چې زه بیمار یم हमारी तारा पोस्ट कर ता टीवी ता चैनल कम ही बानी लगी صحیح ده دا ټي وي دی که نه بس لیکلي دي که نه تعلیم دې کړی ना करना तालीमी च करे ताना ما पोस्ट को د افغان ټي وي دی السلام علیکم وعلیکم السلام نه ښې څنګه ښه ته د کوم ځای نه راغلی زه زه دا شاته یو ایوب پارک دی یو ځای نه راغلی هلته نه راغلی نږدې اوسېږي نږدې ګا خواته اوسېږي بالکل خړت پړت پاکې اوسېږم مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو ما سره اوسئ. کتونکو یو نور څه پښتانه چې دي هغه هم را سره داسې میلو شو راته وایي خبرې نه کوو لږ انډر پریشر یو بهرحال د انډر پریشر څه ته وایي دا هم ترې تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام هغه خو غیب شو هلکه انډر پریشر ولې ورور غیب نو رښتیا انډر پریشر السلام وعلیکم السلام نور مې ښه دی الحمدلله اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک خیر مبارک دی کوم ځای زه د مومندو مومندو نه راغلی ها جی نو اختر دې هلته مانځلی دی یا دلته مانځلی نه اختر خیر موږ د دیزي که نه نو اختر دیزي دلته ژوند کې دلته د پینډۍ پینډۍ کې ژوند کې ها جی بیا خو به دې اختر به هم دی سره به دې کړی بالکل هم دیو سره یو نه ورځ وروسته شوې بالکل یو ورځ وروسته شو پرخواله یو ورځ مخکې دی دا خیر هغې مفتي لږ بیل دی زموږ هغه لږ بیل دی هغوی به وایي چې زموږ مفتي وایي صحیح دی زموږ هغه چشمې لږ اچولي هغه د کار یې ښکاري زه به صحیح ده خوشحاله اوسې څه له راغلی پارک بس دا سیر پارټۍ دپاره راغلي اختر دا 3 ورځې چھوټي که نه نورو سره راغلی یوازې دا خپل دا زموږ فیملي ده که نه ترون زامنې دیو سره راغلي اختر کې بیا څه داسې فیصله کوئ چې یاره پارک ته به ځو او بیا به سیل سپاټې کوو چریه بریه به کوو دا خو موږ اختر نه 2 ورځې مخکې خپل پروګرام ساز کړی که نه دا بس خپل دغه حساب باندې پوره روانې دی خیره نو کوم ځای کې وګرځېد بس تلي اختر 2 ورځ باندې مرې ته تلي بیا دا اوس داسې رالو دا 3 ورځ ده نن دلته را دلته رالو دا کوم ځای دی دا راولجیل دی لیک ویو پارک راولجیل ورته وایي صحیح ده راولجیل او پنجاب کوم دغه دی ته لیک ویو پارک وایي دا پښتو کې خو ورته وایي چې ځئ چې اوبه ولځو چې ولامبو نه خیر اوبه هم وچې شوي د الله رحمت لږ کم ورېدلی دی اوزه نو سیل سپاټه دې وکړه سیر سپاټه دغه و چې څه هم کته راوکته یو څه دې خوښ شو زیات خوښ مې دغه شي چې 50 تصویران مې ویسته تصویران دې ویسته فیسبوک ته وخېږي السلام علیکم السلام نور ښه دی شکر دی اختر مبارک ستا دې مبارک شي ته کوم ځای مومندو
سټایل یې ښه کړی ویښته دې شاته راوړي ګریوان دې کولو کړی دا به زموږ شوق دی شوق دی دا هغه زی رواج او سټایل خو نه دی نه نه دی هغه دا صرف واحد ستا یونیک سټایل دی واحد زما دی څه کار کې د منډۍ کار کوم کوم منډی سبزي منډۍ کې سبزي منډی بیا به دې اړه چاو دی سره به وړاندې ټول والا خي هغه لږ سره مې یو غلا شخي صحیح خبره منډی کې داسې منډی کنه بول کې کنه بول نه بول کې ها نه بول دا صحیح ده اختر دیو منزل اختر عمل دا کور کې دیو منزل کور کې داسې ته خو به دا غځې که ما غزي خاندان دې ټول دلته دی که نه بس ټول دلته دی هلته مشته دی هغوی له نه تللی نه هغه نه تللی ولې نه تللی هلته به سبا چکر ان شاء الله وو سبا به چکر دلته چې سیل سپاټي وکړي ان شاء الله هلته خو به ګرمي ډېره وي که نه هلته ګرمي نشته دی پکې هم نشته دی پکې هم نشته بجلي هم نشته بجلي هم نشته السلام علیکم وعلیکم السلام حسین بھائی داسې ماشاءالله داسې شکل یې د دې خلکو معلومات نه صحیح نور مې ښه دی خیر دی دونه مزاج شکر دی ډېر بد دی هغه هلک ته کتل چې ولې نه ما نه کتلې بد چکر دی ووالو څه دی وکتل دا راته بس نو دا خو رښتیا څه وکړم راته نه وایي ته راته رښتیا صفا خبره اخو دې خو لکه دا مخلوق انسانان دي دې خلک وایي مه ګوروئ نیغ ګورئ داسې نو نه خو کتلې ځکه دې سره ورسېدو که نو کومه نیغ مو کتلې دلته راورسېد یا دې څه کتلې دي راته بس پارک مې ول خلک دې صحیح که پارک دې صحیح که جولې دې صحیح کې دغسې وکړه لکه انسانانو مو کته ډېر زیات ځناور نو ځناور ته نه یم د نشو نشته دی ځناور اخوا شاته نه نه ورغلي ته ورغلی ځناور وګوره ټیک دی سمه السلام علیکم وعلیکم السلام نور مې ښه دی الحمدلله شکر ټولو در باندې داسې ګوته نیوله چې وایي داسې لږ وایي د دې لږ حافظه لږ ښه ده وایي بالکل صحیح خبره ده بس دوی د بخښ کاري نو موږ به هم ښه یو انشاءالله کوم ځای نه راغلی ما خبرو ته پرېږدئ یا بسم الله الرحمن الرحیم دې تاسو په راغلي موږ د پار راغلي ورکړه ته سړیا موږ د دې پار راغلي چې دا پارکونه وګورو مزې ته واخلو د اختر نه مزې واخلو او اختر انجوای کو خاصه ولته راغلي دا اوس ګوره هروره مزې دې الحمدلله شکر دی وال ښه ښایسته کوم ځایونو کې ګرځېدلي ولا بس راغلي اوس په پورې خودونه نه ګرځېدلي خو انشاءالله ګرځو به نورم مزې کوه خوشحاله اوسې مخکې ځو نورو داسې ملګرو سره ګپې شپې لګو ما سره اوسې کتونکو یو څو نور داسې پښتانه دي دی سره هم ولاړ یم او خپه دي اختر کې خلک خوشحالي مانځي خو دی لږ خفګان کې ولاړو دا ملګری خو ډېر زیات خپه دی السلام علیکم وعلیکم السلام لکه ټول سامان یې تا ته در په غاړه کړی سامان دوه ورځې مو ستړي شوي ډېر وګرځېدو دې وجې نه چکر دې چېرته ووالو ډېر هم ووال چکر چېرته دې چکر و بس مو باجوړ نه راغلي بره ډېر آفر نه ځایونه هم ښایسته دي تاسو هغه ښایسته ځایونه پرېښه دلته مصنوعي ځایونه له راغئ خو بس دا ځای هم خوښ و دې ته رالو ځای دې خوښ و یا نور څه نه دا ځای هم خوښ نور څه وګورئ نه څه نه و ملګري نه یې تپوس کوم بیا به هغه صفا وایي خپله ووایه نه څه نه و بس چکر راغلی دا ځای هم خوښ چکر و لکه کوم چکر و دلته چکر راغلو چکر څه ته وایي ما پوهېږه که نه چکر یو په سر هم چکر رایي سړی پروزي یو چکر داسې ګرځي راګرځي سر چکر نه بس رالو پارکونه د پارکونه وینو پارک کې دې څه وکتل په ډېر څه مو کتل یا هم لکه یو څیز راته رایاد چمنونه مو کتل ښایسته ښایسته نظارې مو کتل شمن دې وکتل پهله دې نه وکتلې پهله دې نه وکتل راغلی که نه مخکې نه وې راغلی دیزي کې دې وکتل ښه داسې صحیح ده باجوړ کې اوسېږې باجوړ کې اوسېږي څه دې ځان سره راوړي د باجوړ نه بس باجوړ نه کپړې مپړې دې کپړې هم راوړي هغه به تا چې آواز بیا باجوړ څه مشهور څیزونه دې نه دي راوړي نن دې راوړي دي مهرباني خپه نه شي ګورې خپه شوې نه نه السلام علیکم وعلیکم السلام نور ښې خیر اختر دې ښه تېر خم چېرته دې تېر کړو بس دویمه ورځ به شیخ خو نه څه نه نه خپه یې نه 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 خپه نور حالات ښه دي خیر دی بس ته د کوم ځای نه راغلی بس زم دا کلیوال
क्या जी हजूम नहीं लगा रहा, थोड़ी छोटी बात कर कम से रागल बस دوی کلیوال یو د دوی مرګري کلیوال نه करे نور ما غدي ته ولې خپای زنیم خبر خلک اختر کې تورې کپړې نه چي دا خو هغه چا خبره ماتم باندې اچي بس وم تا ولې نه چولې تا ولا شي تا دا خبره ولې وکړه تا نه خو مې تاسو ما سړک یو د بسو کم ځای د مردان دې خوشې په پیډې میډې در نو خورو د مردان یا ها چا سره راغلی چا سره نه یوازې مرګر سره ستا ملګری شته دی څومره عمر دی 11 کاله ملګری دي کم دي دا د مراټې تړلې دي ها کنه اختر دی ومانځلو بالکل مردان کې دي ها مشر در سره څوک راغلی مشر سفیانا دار خلک داسې نوم نه لي لالا کاکا ورته وایي هغه مشر مخکې زه نورو خلکو سره خبرې اترې کوم ما سره اوس جی کتونکو یقینا د مردان او بیا د باجوړ د ملګرو سره خبرې اترې کولې راغلي دلته سیل سپاټې دپاره نور داسې ملګري هم دي او ډېر سټایلونه یې کړي دي رنګارنګ سټایلونه نوي سټایلونه دي دوی سره به هم گپ شپ لګو او را سره چې کوم دی یو بل ورور دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی الحمدلله نوم دې څه دی ارشد خان مخکې ور سره مخکې ارشد ارمانی د ارماني ولې بس داسې د شوق د شوق نه مې دا نوم بزاني ارمان به دې نه پوره شوی دی به درته څه کار الله ارمان نه الله په غون پوره کوي که خیر الحمدلله واده ماده دې کړی الحمدلله یو واده دې کړی تا ارمانونه دا ټول پوره شوي دي یو واده کې پوره شوي دي کم ځای مردان نه مردان زم د مردان اسې لږې د مردان نه ګورې صفا خبره بل ځای به نه د مردان وخت هم دلته ډېرو شو صحیح ده که نه دغه یم که نه چې سرات در باندې دیزي دي بس اختر دې تېر کړو اختر دا نن درېیمه ورځ ده به دلته دې تېر الحمدلله به دلته یو ورځ لیټ به اختر نه دلته هم کړی لیټ به دې کړی که نه د کلي نه مې یو ورځ لیټ کړی دغه زه هم وایم چې لیټ دې کړی نور ښې السلام علیکم ښه ستاسو د مردانې جی مردانې جی د مردانې څه له راغلی جی به دلته چې بس چکر مکر له راغلي پوه شولې بس دا خلک چې څه کوي دغه چکر له راغلي دی څه وینو خوشحاله چې خوشحاله اسلامآباد ښکلی جی ښکلی دی ولې ښکلی جی بس داسې ښکلی دی پوه شولې بس خلک خو تور دي خو لکه نور داسې ښکلی جی نور ښکلی دی نه خلک هم پکې ښکلي شته جی پوه شولې دا خبره مې دلته تپوس کړه خلک مطلب ښکلی دی ښکلی دی جی څوک صحیح که که جی السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دا ډېر مزېدار سټایلونه دا دی لږ پوره وښایي داسې چې د یو ګره سپلی مپلی او داسې په لاس کې دا شګنې راته وښایه که نه بلا څیزونه یې اچولي دي ظالم او د ګله کې هم داسې څیزونه اچولي دي او دوه لاکټې اچولي دي چې پته نه چې دا په چا نه مین شوی دی چا نه متاثره شوی دی هلکه چا نه متاثره شوی په چا باندې مین شو یار چا نه متاثره شوی هېڅ چا نه مړه بس دا موږ د شوق اچو سټایل د چا نه کړی سټایل د ظفر سپاري نه دا کومه بلا ده دا تاسو په نت باندې کتلی که نه تاسو دا په نت کتلی دنداسه ګورې هغه نه مږي دنداسه مردانې مږو یار دنداسه هغه نه مږي ولې نه مږي یار چې د مردانې ظفر سپاري ښه سړی دی او یار ښه سړی متاثره شو بس ښه دی یار وخت کې دا شګنې مچولې دی والی په وخت کې اچولې داسې غوږونه خو داسې د زنانه مونږ سوري کوو که نه خو تا یو سوري کړی ښه بیا دې ښه کار کړی دواړه چې واچوي سړی بیا داسې لږ ګډوډ شي ظفر سپاري دواړه اچولي بس څه کوې د هغه هم شوق دی تا نه هېر شو یو لري که یا به زه هم بل سوری کوم هسې خلک درته وایي چې دا سټایل ولې کړی دی او څنګه چل دا زه شوق کوم دا مې شوق دی هسې کار څه کوي زمونږ خپل فروټ کار دی منډۍ کې فروټو منډۍ فروټو بیا خو زما مفروضه درو هغې ته ما هغې سبزي منډۍ کې کار کوم نو ما ورته دا فروټ والا بختوري چې هغه لږ غټ غټي ته پکې مړه وې هغه تا نه ښه دا به ښایي که نه بیا زما نه دیم دی په پیټۍ میټۍ به بره درته لېږي که څنګه سیکشي دې هم ساتل اختر دې چېرته تېر کړو دلته که نه هلته اسلام آباد کې څنګه تېر شو مطلب اختر ښه نو اختر ښه تېر شو شکر اخترونه ښه که نه ښه نو بس ګزاره کوي مړه
تاسو مړه چاو دی داسې خبرې کې خو لکه سړی خوشحالي دغه کوي اختر کې سړی خوشحاله خوشحاله ولې نه ښه خوشحاله شکر دی دا بس خوشحاله اوسې ورور الله دې خوشحاله ډېره مهرباني خو دا سټایل مونږ کوو نو خرچه به څومره راځي هسې څومره خرچه هسې خرچه به څومره راځي چې زه سټایل کوم که نه هیڅ خرچه ته نشم 60-70 روپۍ باندې راغلی 60-70 روپۍ نو ولې دا د سرو دي که چاندی دي غونډه چاندي دی چاندی خو مړه به 200 روپۍ کیلو دی دومره زیاته ګرانه راغلی او کاڼې هر دې کاڼو ته وګوره ایران نه راغلی دي ایران نه کاڼې راغلی دی او دا که ته ودې چا نه پټ کړو بیا هم په خدمت کې نو د بل چا په خدمت کې وای دا لکانو واورئ که نه اشاره مې در کوله باقي بس خیر خیریت دی ډېره مننه کوم مخکې ځو خلکو سره خبرې تېرې کوم ما سره کتونکو یقینا پښتانه هر ځای کې نو یقینا په هغوی باندې ډیرې هم آباد دي حجرې هم آباد دي او بیا چې خاریې ته راشي نو بیا پارکونه هم آباد دي ځکه چې خپل کلتور ثقافت چېرته هم نه پرېږدي او د خپل کلتور او د ثقافت چې کوم نه نو پوره پالنه کوي نن دلته هم په اسلام آباد کې راغلي دي د اختر مخه ده د اختر خوشحالیانې دي هغوی سره چې کوم دی نو دوی لګیا دي خپلې اتڼې کوي او هماغه چې کوم د قبایلي سیمو نه راغلي زموږ ملګري د پښتونخوا د سیمې نه راغلي کوم ملګري دي هغوی خپل لګیا دي اتڼې کوي که لږ شانتې ځای لږ راکړي او یقینا تاسو به ګورئ چې اتڼونه کېږي لګیا دي ملګري لګیا دي اتڼه کوي او ډېر خوشحاله دي او داسې ورته نه محسوسېږي چې دوی بلې سیمې ته راغلي دي هر ځای کې چې کوم دی نو خپل کلتور وړاندې کوي ورور سره ولاړ دی ورور سره خبرې تېرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی شکر الحمدلله اختر دې مبارک شه تاسو دې مبارک شه ورور خیر مبارک کوم ځای نه راغلی پېښور نه راغلم پېښور کې کوم ځای پېښور کې د 400 روډ بخشي پول راغلی دا مرګي لګیا دي اتڼې کوي خوشحالېږي څنګه لګي در باندې ډېر ښه لګېږي ډېر ښه لګي بیا په اسلام آباد کې خو ډېر زیات ښه لګېږي ځکه چې زیاتره پکې پنجابیان دي اردو ویلو والا دي پنجابي ویلو والا دي بیا پکې دا چې کوم دی خپل د پښتنو کلتور دلته دا لګې دی خپل هغه ډانس اتڼ اچولی دی هغه خو پکې ماشاءالله ډېره مزه کوي دغې ځای نه لږ مخکې چې لاړ شي هغه ځای کې هم ډېره ګرماګرمي راوستې وه هغې هم ډېره مزه کړې وه نو اختر د اختر مخکې نه پهله څه پلانینګ شوی ستاسو ملګرو یارانو دوستانو سره که څنګه یاره پلانینګ خو نه شي خو بس قسمت چې کوم دی ته وشي پهله مرید ته راغلو داسې پکې پنډۍ ته رالو اسلام آباد ته رالو پکې پېښور کې هم وګرځېدو پکې ډېره مزه کوي ورکې اختر زموږ خو خیر نن څلورمه ورځ ده خو د اختر هغه خوشحالۍ نه چې دي څه کال نه ختمېږي ډېرې زیاتې د پښتنو اختر څلورمه ورځ دلته خیر درېیمه ورځ ده ماشاءالله ډېرې زیاتې خوشحالۍ دي واړو مړو خو نه یې تنګ کړی چې مونږ هم بابا ځان سره واړو نه واړه خو هم راوستي دي واړه هم راوستي دي تره زامن او وروڼه خپلوان ټول هم راوستي دي ښه تقریبا چې یو 31 ماشومان دي او څه 5 شپږ پکې غټ دي څه کې راغلي یو سوزکې ده یو ولټو ده سوزکي کې 21 کسان راغلي او بس 24 کسان سوزکي کې راغلي او داسې شپږو کسان چې کوم دی الټو کې راغلي ماشومان بیا به اختر نه پس به مستریانو ته به ودرې نو سوزکي نه داسې ګاډي نه دي ماشومان سپک ماشومان دي دا ټول ماشومان دي سپک دي دا کمزور ماشومان دي ډېره مننه کوم مخکې ځو نور خلکو سره خبرې ترې کوو اتڼ مو وکتو او چې کوم دی نو ملګري خبرې مو وکتې ما سره اوسه وعلیکم السلام مشره څنګه ښه یم تاسو څنګه د کوم ځای نه راغلی منډي مور نه منډي مور نه راغلی او دلته څه کې لګیا لوبې کوم کومې لوبې کې جمپینګ والا جمپینګ جی صحیح ده اختر دې ومانځلو جی څومره عیدي دې راغونډه کړې وه پته نه لګي څومره عیدي مطلب پیسې درته چا درکړې وې مور راکړې پلار راکړې نیا راکړې وه او هغه تر کور د دې مال ته تر راکړې وه ټول نه زیاتې پیسې چا درکړې پلار څومره روپۍ درکړې 1000 روپۍ درکړې چلو صحیح مستی کوه السلام علیکم وعلیکم السلام لکه ته څنګه یې ښه یم ته خو شرمېدې خبرو نه ته خبرو نه شرمېدې ته د منډي موړ ته منډي موړ نه راغلی نه مومن جنسي مومن نه راغلی
نو څه کې مستی مستی کې لګې خوند درکوي نن راغلی که نه نور ځایونو ته تللی نور ځایونو ته نه نن دلته راغلی خوشحاله چې کتونکو یقینا دا و چې کوم ماشومان هم دا راسره السلام علیکم بیٹا کیسا ہے ٹھیک ٹھاک عید مبارک اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام چې څنګه سم سم ہے خم خې کوم ځای نه راغلی پین هډیالا روډ او دلته څه کې انجوای کوم انجوای کې نو څومره انجوای دی وکړو لږ که ډېر ډېر انجوای دی وکړو کوم کوم جولو باندې دی وځانګل جمپینګ ارسا جولم ایدي میدي دی اغشتې وه که نه چا چا نه دی اغشتې بابا لا چاچو لا خاله لا مامو لا چاته ایدي خو پاتې نه ده که نه نه که چاته پاتې وي ورته وایه ګوره راکئ ګوره بیا ښه به ني چاته پاتې دی ایدي آغا بس وایه پاتې ده ته ایدي راکړه ګنې ښه کار به ني ډېره مننه کوم ماشومان دي او ماشومان چې کوم دی دلته موج مستي کوي تاسو به ګورئ چې ښه مستي کوي لګیا دي عیدي واخلي بیا عیدي دلته هم چې کوم دی نو مطلب هغه چریه بریه کې تېر کړي دا یو بل ماشوم دی بهر تاسو به ګورئ بهر مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو ما سره اوسئ یقینا ماشومان ګیلې هم کوي په جار بار کوي او دغه چې د هغوی پوره کال انتظار عیدي ته او دغه بیا سیل سپاټو دپاره مشرانو هم چې کوم دی نو خوشحالېږي بعد مشران چې هغوی سره ټایم نی هغوی پوره کال بچو له ټایم نه ورکوي نو بیا دغه وخت راځي نو هغه د چا خبره مجبورۍ نه هم ماشومان د پارکونو ته راولي یو مشر را سره ولاړ دی مشر سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مشر ښه دی شکر دی الحمد تر مبارک ستاسو مبارک خیر مبارک مشر کوم ځای نه راغلی زه د شهزاد ټاون نه راغلی سمه ده ماشومان تنګۍ د اختر مخه چې راشي خامخا ماشومان بس دې وخت یو خوشحالي غواړي سمه ده هسې فیملي له ټایم ورکول ښي تاسو څومره ټایم ورکوئ بچو له څومره ټایم ورکوئ یاره جي موږ خو بس ډېر ټایم نه بس د اختر کې لږ ټایم ورکوو نور مصروف وي اصل کې مصروف وي نو دا یو ښه ګام خو نه دی که نه ټیک ده نور کارونه خو به کېږي خو لکه هغه ټول هر څه دی دپاره سړی کوي خو لکه د دوی بیسیکلي خوشحالي هم غواړي جی سر دا خبره صحیح ده خو بس څوک مجبوري ده جی چې دا مجبوري به لږه ختمه وکړه د ماشومان ته بیا د دوی چې د دوی په دوی باندې ډېر لوی اثر غورځېږي د دوی تربیت کې یو اثر غورځېږي چې دوی ته ټایم نه ورکړی کېږي مطلب مونږ خو به وکړو چې زوی به ډېر قابل شي ټیوشن باندې به یې کښېنو سکول باندې به یې کښېنو خو لکه هغه چې د مور پلار چې هغه د هغې چې کوم مشابهت چې کوم دی د هغې کوم اثرات دي د هغې کوم عادتونه د پلار چې کوم دی نو هغه بیا بچي د سم طریقې سره نه ډیلیور کېږي یو کوشش کوو کوشش کې لګوي خو جی الله ستاسو کوشش کامیاب السلام علیکم مخکې ځو خلکو سره خبرې اترې کوو مسله کتونکو یقینا ماشومان مو کته او اختر چې کوم دی نو حقیقي معنو کې د ماشومان وي ولې چې مونږ اوس هم خفه یو خفګان کوو چې وړوکوالي کې به هم عیدي اغشته بیا به میلو ته تلو مطلب دغسې بیا به جولې مولې به وي نو بیا هم انجوی کوله ډېره زیاته خو بهرحال مشران هم ناست دي دی هم هغه انډیواله هم رایوځای شي نو بیا داسې بنډارونه جوړ کړي او بیا بنډارونه چې کوم دی نو مختلفو سیمو ته یوسي څنګه چې د پارک ته راغلي دي ناست دي خوراک مراک یې وکړو خو پس د هغې نه هم چې کوم دی نو څه وایي په تبه باندې ناست یو ګپې شپې لګوي دی سره لږ مونږ هم ګپ لګو چې څه وایي السلام علیکم السلام علیکم ما نوم بشیر خان دی او دلته مونږ راغلي یو چکر ته راغلي یو بس مري ته تللي یو مري نه دلته راغلو او اسلام آباد ته بس انجوی کوو بس وکړو کوم ځای نه راغلی زه خو راغلی یم د ننګرهار نه راغلی یم د جلال آباد نه راغلی یم او د درېیمه ورځ ده
او اختر دغه ځای کې بس کته پوره چکر یې و. په چکر باندې پاکستان ته اسلام آباد ته راغلی او جی خاص چکر ته راغلی دلته. ملګري یاران دوستان دلته لري د هغې په وجه باندې راغلي؟ او ملګري دوستان دلته ټول دلته دي او دلته دکانداري کوي ټول. د ځای کې پخوا موږ پاتې شوي وو، دا ځای کې موږ کورونه وو پوه شوې. او دلته هم یاران دوستان دي، پېښوریان دي پوه شوې، د هر ځای ملګري هم دي. او دغه ځای کې ډېر وخت شو زمونږ پوه شوې. هغه ځای کې زمونږ لکه دونه دعا و سلام نشته لکه دلته چې دونه دعا و سلام دی. نو ټول عمر هم په دغه ځای پاکستان کې تېر کړی دی. او زمونږ ته دا خو داسې ښکار لکه خپل ملک، یا افغانستان یا پاکستان یا جلال آباد یا کابل یا پېښور یا اسلام آباد، موږ ته کراچۍ لاهور دا ټول یوه خبره ده پوه شوې. موږ ټول عمر دا ځای کې تېر شو او دغه ځای کې واړه راغټ شو پوه شوې. نو بس د اختر دغه ځای کې موږ ته مزه راکوي او اختر دغلته بس چکر لګو. چې وړوکی وې که نه ورکوټی چې وي څنګه ماشومان ګورې واړه واړه اختر به ستا څنګه تېرېدو؟ مصروفیات به دې څه وو؟ لږ درته یادېږي هغه مزې خوندونه را سره شریک؟ ولې نه ولې موږ چې واړه وو څه نه دا فرق چې څه ټایم جوړېدو که نه دا خو هغه ټایم کې به موږ راول دغه ته چتر ته به تلو. واړه واړه به واړه به موږ چتر ته تلو. هغه ځای کې به موږ د زانګوګانو کې به ځنګل که نه نو موږ سره به پلار ته یا ورونو ته به ویل چې یاره موږ ته پیسې راکړه پوه شې. خپل وړکتوب وکړه نه. نو اوس خو هغه وخت هغه مزې هغه خوندونه لاړل ختم شول پوه شوې. هغه شوق ختم شو. نو اوس خو د وړو عید دی. خوند هغه کوي چې ستا نه خپل وړوکی ورکوټی چې کوم دی راځي ته وله عیدي ورکې دې کې یو بېل خوند دی. بلکل چې اوس د خپل واړه دي که نه چې دوی ته عیدي ورکوو هغه بېله مزه ده. هغه اوس هغه موږ ته هغه سوچ کوو چې یاره کشکې موږ هم واړه وی. هغه د دې وړو اوس اختر اوس وړو دی پوه شوې. او وړو مړو چکر مکر هر ځای ته وایو. د افغان ټي وي کتونکو ته هغه که د لر دي او که د بر دي د مینې او د خلوص ډک یو څه پیغام به ورکوې قربان؟ زما چې څونه پښتانه دي په افغانستان دي که په پاکستان دي که په جلال آباد دي که په کابل دي که په پېښور دي هر ځای په ټولو من د اختر مبارکي ورته وایم او په ټولو سلام. خوشحال اوسئ ملګري ورا سره او ملګرو چې کوم دی بنډار لګولی او بنډار تش بنډار او بهر بنډار کې بیا خوراکونه مراکونه کېږي خو هغه دی پیله ما نه مخکې ختم کړي وو. چار د ښي کور د وداني مخکې ځو نورو ملګرو سره خبرې اترې کوو. ما سره اوسئ. کتونکو یقینا نور هم پښتانه را سره ناست دي او دلته چې کوم دی نو یو ځای داسې ناست دي لکه د بنډار شکل کې ناست دي او سیل میل یې وکړو خو بیا ستړي شو او داسې خوراکه مراکه یې مو که دی سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مې اختر دی مبارک. ستاسو مبارک شي. څنګه یې د کوم ځای او د چېرته نه راغلی؟ زه خو الحمدلله ښه یم د پېښور نه راغلی یم او دلته چکر له راغلي یو مونږ. ملګري دې هم ځان سره راوستي؟ او جي ملګري راغلي. ملګري هم د دې سیمې دي؟ او جي د دې دلته ډیپټي ده دې دلته جاب کوي که نه. خپله ته څه کار کوې؟ زه خو دوبۍ نه راغلی یم سپیشلي اختر دپاره. زه سیول انجینیر یم دوبۍ کې. ته یې راوستی بیا؟ او جي لکه مطلب تاسو له چکر درکړ؟ او جي بالکل. څه محسوسېږي مطلب د اختر خوشحالیانې دي بیا پارکونو ته مخه ده څه به وایې؟ الحمدلله ډېر زیات انجوایمنټ کوو مونږ دلته او ډېر زیات دغه دي قسمه قسمه خلک راځي اسلام آباد ته د هر ځای نه راځي افغانستان نه پاکستان نه ډیفرنٹ ملکونو نه خلک راځي ایون چې انګلینډ او دغه ځایونو نه هم خلک راځي دلته اختر مناولو دپاره. اختر دې په کور نو خوشحاله به وي اکثر له خو مسافر چې د هغې اختر چې کوم دی نو د کلو نه خپل کورونو نه بهر او الحمدلله زه خو کور ته چې راغلم نو ډېر زیات خوشحاله وم او بس خوش قسمتي وه زموږ چې اختر ټایم کې مونږ ته چوټیانې میلاو شوې. کم ځایونو کې وګرځېدی او کم ځایونو ته مې اراده ده؟ مونږ خو سار چې اسلام آباد ته سار راغلو نو شکرپړیا ته تللو دامنیکو ته لاړو فیصل مسجد ته لاړو او اوس هم مري ته اراده ده مري ته به ځو اوس. په خیر بوځه او په خیر مراوله مخکې ځو نورو ملګرو سره خبرې اترې کوو. ما سره اوسئ.
یقینا د قبایلي سیمو نه راغلي پښتانه په اسلام آباد کې خپل د کلتور او د ثقافت چې کوم د هغې اتڼ دی د هغې مظاهره کوي لګیا دي. بهرحال خوشحاله دي، ژوند نه هم مزې اخلي، د اختر خوشحالیانو نه هم مزې اخلي. ملګری را سره ولاړ دی او که داسې که تاسو ګورئ دې ټایم کې اتڼ کېږي که دا ملګری لږ وروسته شي او ښه چې کوم دی نو هغه د انسان یو بعضې نیم خلک کې د هغې زړه زور نه خو د دې زړه زور ډېر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې ښه دی؟ بس شکر دی الحمدلله. دا کوم اتڼ کېږي ورور؟ دا وزیر اتڼ. وزیر اتڼ کېږي. نورو اتڼو کې او دې اتڼ کې څه فرق؟ نو دې کې یو الګ سټایل دی که نه، نور چې کم ډانس دی او هغه پروګرامونه دي هغه هر څوک کولی شي، او دا اتڼ چې کم دی دا صرف پښتنو یو هغه دی که نه، وزیر او مسعود دې قبایل علاقو والا هغه د اتڼ دی دغه، دا هر سړی نشي کولی که نه، دا یو بېل قسم اتڼ دی که نه، الګ دی نور ډانسونو دې پروګرامونو نه که نه. ډول یو هغې سره څه سورنام نو هغه پکې نشته که نه، هغه بېل اتڼ کم لکه نو شپېلۍ خو لکه خو یو غږ جوړول دي په منځ کې که نه، اصل دا ډول سره خبره دی دی چې کوم ډول دی دا ګانا دې سره نه وي که نه، اتڼ ګان هم پکې شته په منځ کې، خو هغې کې لکه ډول سره ټول چې کوم غږی که نه دا ډول سره هغه لري تعلق لري که نه، دا ډول چې کوم درې مخی اتڼ دی په منځ کې چې کوم دی ډېر قسمونه دي که نه. قسم اتڼ تاسو نن دلته وکړو. نو بس په دې کې اوس ملګري خو شروع دي، زیاتره تجربه خو زموږ خپله پکې نشته، خو نور چې کوم زموږ ملګري دي هغه شروع دي. ورته دا مشر دی نو ما چې تاسو تجربه به دې ډېره وي. نه خو لکه مشران خو نور دي که نه، او په خبرو کې لکه موږ مشران یو که نه، میدان ته چې کوم دی موږ وځو، نور چې کوم دی بس تا ته بیا پته ده چې اتڼ والا نور کسان دي که نه. وزیر اتڼ دی، مسجد اتڼ دی، نور ډېر اتڼونه دي، خو منځ کې څه فرق شته که څنګه؟ نه وزیر مسعود قبایل چې کوم اتڼ دی دې کې څه فرق نه وي. اختر دې څنګه ومانځل؟ اختر خو ډېر زبردست او ډېر خوندور دا پیره، خو بس دلته پنجاب کې ښکلی دی، قبایل کې څه نشته. نو بس حکومت توجه نه ورکوي قبایل ته، پارکونه شو، روډونه شو، دا څیزونه هلته نشته چې خلک چکر ته لاړ شي چکر پکې ولګوي. بس دلته پنجاب کې دا پارکونه دي، دا څیزونه دي، بس قبایلو نه به دې ته موږ راځو هغې ځای نه، او دلته کې بس 3-4 ورځې خپله عیاشي او چې کوم تماشایي هغه وکړو، بس بیا لاړ شو سیل سپاټې. او بس دا کم ځایونو ته تللي او کم ځایونو ته هم د تګ اراده ده؟ بس سوات شو، کالام، ناران دی، عمري شو، بس اوس دا چې کوم په شهر کې د پارکونه پاتې دي، اوس دې پارک ته راغلو، ایوب پارک دی، جناب پارک دی، او فیصل مسجد، دمانکو دې ته خو تللي یو، خو بس دا نور چې کوم پارکونه پاتې دي دې ته به انشاءالله. چېرته درته ډېر زیات درک؟ زیات خوند بس د لیکیو پارک. ولې؟ نو بس دلته ماحول صحیح دی که نه، اسلام آباد چې کوم مین ځای دی دا دی که نه، دلته چې ټول خلک دي دلته راځي اسلام آباد ته، او لیکیو پارک ته چې کوم زیات راشي دلته یې که نه. مونږ چې هر اختر کې راغلي یو، بس دې ځای مونږ ته خوند راکړی دی، نور بس ناران کاغان مري دا خو یو بېل ځای دی که نه، هغه خو یخني ده، موسم ښه او د موسم د وجې هغه ځای ښه دی. کتونکو یقینا ملګرو سره ولاړم او حقیقي معنو کې هغې یو خبره وکړه، ډېره ښه خبره وکړه چې وایي خوند دلته زیات دی، هلته خوند نشته. حقیقي معنو کې هلته خوندونه ډېر زیات دي، خو د فیسیلیټیز چې کوم دی نو کمی دی. دغسې دی غواړي چې یاره هلته هم دی دغسې د پارکونو تنظام وکړی شي، مطلب نور هم داسې فیسیلیټي چې کوم د انسان بنیادي حقوق دي هغه دې هم دی ته ورکړل شي. بهرحال مخکې ځو، نورو خلکو سره خبرې اترې کوو، ما سره اوسئ. کتونکو څو ملګرو سره ولاړ یو او سلفي وښکه، بهرحال دی کې هم د سلفي د چا خبره چې جراثیم هر چا کې د سلفي جراثیم پیدا شوي دي سره زمونږ، خو بهرحال دا ملګري دي، دوی سره لږې خبرې اترې کوو. دوی هم حقیقي معنو کې د اختر د خوشحالیانو نه خوندونه اخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې ښه دی؟ الحمدلله. ورور مې د کوم ځای دی؟ زه د مومند یم. مومندو نه راغلی؟ جی. سټایل خو دې د مومندو نه دی؟ بس دلته اوسېږو، وخت سره پنجاب کې اوسېږو، لیکن هغوی پښتانه یې الحمدلله. جی جی. څه کوئ لګیا یې؟ څه راغلي یې؟ بس دلته انجوای دپاره راغلي او تصویران سلفیان وغیره مو باسو او بس انجوای کوو، بس اختر کې به رالو او خوشحالیانې جوړو. دا دی اصلي خبره ده چې کوم ملګري نه دي راغلي هغوی پس کوئ؟ بس نه داسې خبره خو نشته، خو بس دغه سیلفین میلفین یې وباسو. د کلي نه د خلک راغلي دي یا دا ټول دلته اوسېږي؟ دا مقامي هم دلته بچپن هم دلته اوسېږو، ټول خپله کورنۍ الحمد. څه طریقې سره مزې واغشتې د اختر د خوشحالیانو نه؟
بس مزې دا هم واخیستلې چې مثال طور پیله رالو څه روټۍ موټۍ هم داسې وخوړله او بس انجوای سلفیانې او مطلب دا دی نور داسې دغه هم ملګرو سره میلاو شولو نور د څه ته اراده ده خیالات دي څه بس نور هم داسې اراده نشته دی بس نور به ګورو چې وخت سره به ګورو وایي نور څه ته اراده ده بس اراده خو چې هغه څه وایي د واده نو انشاءالله واده هم اراده هم ده انشاءالله جی جی نور څنګه د اسلام آباد چې کوم موسم دی هغې سره سره پارکونو ښکلا هم چې کوم دی نو ډېره ښي د خپلې علاقې په نسبت د دې خوشحالیانې او بیا هغه ځای روایت دواړو ترمنځ څه محسوسوي زه بیسیکلی زه خو خپل کلي ته ډېر نه یم تللی لیکن زمونږ غټان دا وایي چې د کلي والا چې کلي چې د کم دي نو هغه په داسې دلته نشته دی چې کم چې په کلي کې دي نو هغه خیر په کم یو ځای کې هم نشته نو هلته دا غرونه او دا مثال موسم دا چې د 24 غنټې مغلته دا بادلي نو هلته په هغه حساب کې چې دی د زړه خوشحالۍ او مینه محبت چې دی نو هغه په ښارونو کې هغه په شهر کې نشته بلکې خیره دی بالکل په دې کې اگر پینډۍ کې چې بیسیکلی داسې وګورې نو د یو بل نه انسانان نفرت کوي او په کلي ته چې لاړ شي نو هلته ټول تا ته قربان وي نو مین خبره دا ده په کلي والا په دې باندې زما خوښ دي زه اوسېږم په پینډۍ کې لیکن محسوس کوم به خپل کلی خوی خصلت به دې هم د هغې اپناو کړی چې داسې الیکشن ته بدلون راسي نه بس لږ ډېر پته خو لګېدلې ده داسې خو مثال طور خبره دا ده چې خپل زه کلي ته کله نه یم تللی زما د زړه همدا خواهش دی چې کلي ته لاړ شم او کلی مې وینم او بس پړای کې مصروف یو نو ډېره مننه او الله دې تا کلي ته په خیر بوځي او په خیر دې بیا واپس راولي آمین آمین کتونکو یقینا څو پښتانو او هغې سره هم خبرې اترې کولې وي خپل کلی راته یادېږي بالکل دې یادېږي خپل کلی هر چا ته یادېږي بهرحال د اختر ورځ ده نو دا یادول مادول به پکې پرېږدو تشې مزې به کوو او دا مزې به چې کوم دی نو خلکو ته به ښکاره کوو صحیح خبره ده ورور راته خاندي راخاندي او بهرحال نور را سره ملګري دي دوی سره هم لږې شانتې ګپې شپې لګو خبرې اترې ورسره کوو چې دوی څه قسمه د اختر د خوشحالیانو نه څنګه مزې اخلي او په کم مزو کې دي او په کم چکر کې دی چا چولي دي یا دی په خپله په چکر کې دي السلام علیکم السلام علیکم جی ورور مې ښه دی الحمدلله جی صحتونه مزاجونه ښه دي شکر الحمدلله جی راغلی د کم ځای نه ورور مردان نه جی مردان نه راغلی مردان کې د کم ځای مردان کې بالکل د مین سټي یم مردان څه مشهور د مردان پیړۍ کله به خورو چې کله تاسو وایي بس زه خو یم چې اوس به یې خورو راځئ جی راځئ چې زه اوس به وروړم مردان ته به ځو او جی او بالکل زه به دله وروړم خیر دی صحیح ده پیړۍ کره شوې جی او بالکل اختر له به که خیر تاسو ما خپل کانټیکټ نمبر راکړئ زه تاسو ته فارورډ اختر له به که خیر ان شاء الله بالکل درېیمه ورځ به پارک ته راځي بیا دلته ملاقات کوو ان شاء الله بالکل جی دا راته وایه چې اختر ستا خو به اختر څلورمه پنځمه ورځ او موږ خو مخکې خلک یو هلته یو ورځ مخکې اختر مانځو داسې ده که نه بالکل موږ فارورډ یو که نه ډېر فاسټ یو الحمدلله ورس پنجاب ورس سند موږ چې شمې ناست شو موږ ته نظر زموږ نظر تیز دی او سپوږمۍ زر ښکاره بالکل دغه خبره همدغه خبره ده ستا اختر څنګه تېر شو ښه زبردست مطلب څنګه زبردست موږ هم خبره کوو بس داسې و چې مطلب ښه انټرټینمنټ پکې وکړو ښه خپل ریلیټیوز چې و هغې سره میلاو شو فرینډ سره میلاو شو ښه چکرې مو وهلې او الحمدلله بس خو ښکلی تېر شو څوک دې وکتل که نه چا وکتل یاره بس خلک مې وکتل او زه یې وکتم دواړو کې ښه کم یو چې تا کم وکته هغه ښه اقدام و یا که ته ما کم وکتل هغه ښه اقدام و مطلب ستا نظر ښکلی بالکل بالکل خپل وړوکوالی وړوکې به چې وي که کونې به چې وي اختر به دې څنګه مانځو بس دکه و چې اوس بله څوک عیدي راکړي عیدي ته به مو نظر د خلکو جیب ته به مو نظر و بس څومره عیدي به دې هغه شته داسې یاره هغه ټایم تقریبا 30 به چې میلاو شوي بس کافي و 30 روپۍ ته ما نه سیوای ما به 19 روپۍ غونډولې که نه ما ته یاد شي ما سره 32 روپۍ وي زه د مردان نه نوشهر راته راغلي وو زه به واپس هم په هغه پیسو کې تللی یم هغې کې ښه مونږ انټرټینمنټ ټول د سهار نه واخله تر ماښامه پورې خوراکونه مګر راکونه هم پکې کړي وو سیل سپاټې هم پکې کړې وې بلکې کښتۍ کې تللي وو جولو کې چې دی هغې کې مو ځنګلي وو لکه ډېر ښه واده دې کړی که نه نه بشلر یم واده به دې کله کېږي له خیره 2025 کې 25 بیا خو به بوډا یې بیا خو بس کیسه به ختم بس پی ایچ ډي وکړم انشاءالله هغې نه پس به بیا کوم صحیح ده الله دې کامیاب که سبق مبق دې ووایي السلام علیکم وعلیکم السلام نور ښه دی الحمدلله اختر دې مبارک ستا مبارک شه لاس میلاو به کوو که نه چې لاس یې میلاو کړو بیا به عیدي به هم راکړې پټ په پټه داسې کو سنبھال کا
ایدي مې ته نه واغېست د ملګري نه او ډېر ښه سړی او پیل 10 روپۍ داسې غونډې ایښې پخې ښځې نه زموږ نیاګانې خدای پاک دې وبخي هغه یې به پیل داسې ایښې اني چاته ونه یې واخله بهرحال همدغه کار را سره وکړو ورور مې ښه دی الحمدلله ستا دواګانې دي ډېره زیاته ایدي راکړه ورور بس دا تیارې پرتې وې لاس کې در مې وي نورې ته هم د مردان یې نه زه خو پېښور یم تا چې ورته دی د دوسرو چوک دی زه نه یم دې ته پېژنې وا ملګري یو خپله کې ملګري دې راوستی که ته راغلی یاره دا ما راوست ته زورور یې بس الله زورور دی خو زورور دی خو لکه بیا وایي خدایه دا څه په زورور جانان دې واړولم بلکل دا څه مزې و بس ما خو دا مزې وکړه چې دنیا ده بس ماحول خلک راغلي د څه مزېداره خو خوند دې درکړو الحمدلله ښه مزه راکړه چکر دې چکر مې وخټه کوم قسمه چکر دې والو بس مو کتل بر دا ماحول مو کتل خسته موسم دی خسته ماحول خسته دی یا د ماحول والا خلک خسته خلک خسته دي خلک مزه او خم راغلي ډېر ښه خلک دي ښه تاسې څه نه دي راغلي دي موږ ته بس څو پښتانه ټول پښتانه پکې ډېر دي ډېر مزېدار خلک راغلي الحمدلله خدای دې آباد لري ژوند زما طرف تا ته د عیدي در کوم وخت ډېره مهرباني خوشحاله اوسې او اختر دې مبارک ستا مبارک ملګرو سره وم او سلام وعلیکم السلام ګوره ته هم لاس میلاوې تش لاس به نه میلاوې خیر دی ته د کوم ځای زه د وزیرستان یم وزیرستان نه راغلی ماشاءالله سټایل دې داسې کړی ورور چې بس تیاره راته ښکلی پنجابی غټ پنجابی نه هغه راته خو بس دا چې نه وکړو الله دې خوشحاله ساته اختر دې منو کو زه ته به یو سلفي اخلو صحیح ده صحیح شو اخلو کنه ته سلفي اخلو د ورور سره سلفي اخلو د ځان سره اصله برابر ساتلې ده وزیرستان دی وزیرستان کې چې کوم دی نو هغه خو ځان سره خمازیدار د خپل د ثقافت تر مخه ټوپک او داسې د غزان سره برابر ساتي او د اسلام آباد تر هغه ټوپک نه دا شی جوړ شو بار د سلفي اخلو داسې خزه دا کیسې کتاریم پکې شته دي ملګرو یقینا سلفي اخلو په لزل باندې تا ته وګور خطا ته وګور دا غلط تصویر مننه کوم د دې روټ مخکې ځو نورو ملګرو سره خبرې ترې کوو ما سره اوسئ کتونکو تاسو وکتو نننی زموږ افغان انلاین او یقینا د ولس چې کوم هغه هلې ځلې وي منډې تړې وي سیل سپاټې وي هغه ټول مو د افغان ټي وي په شیشه باندې تاسو ته وښودل دغسې پښتانه چې کوم دي نو ژوندي خلک دي او هغوی خپل کلتور او ثقافت دلته هم ژوندی ساتلی دی څنګه مو وکته چې د وزیرستان نه خلک راغلي وو هغوی هم خپل موج مستي ورسره خپلې اتڼې د روایاتو تر مخه هغوی هم کولې ورسره دې نه علاوه چې کوم دی نو د خوراک هم شوقیان دي خو دوی وایي پاپړو ماپړو باندې زموږ ګزاره نه کېږي دوی خو هغه چې کوم د تنور غټې روټۍ چې هغه 3 کسان دلته نه شي وړی بهر د هغې مخته دي خو بیا هم دوی وایي مونږ دلته چرې بنې کوو مزې اخلو د افغان ټیم دا هڅه ده چې د ولس چرته هلې ځلې خوشحالیانې غم خادي الله دې غم نه راولي خو بهر غم خادي هغې کې به تاسو ته د ولس څومره عکس دی هغه تاسو ته د افغان ټیم په شیشه باندې راولي خپل کوربه سید عدنان شاه ته ورکوي اجازت د لوی الله په امان